السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو څنګه کولی شئ د ټویټر لپاره کور انځور جوړ کړئ یا فیسبوک لپاره کور انځور جوړ کړئ یا د واتساپ بي چې کوم ورته وایي هغې لپاره کور انځور جوړ کړئ یا په سوشل میډیا کې د هر شي لپاره یوټیوب لپاره یا د هر شي لپاره تاسې غواړئ د کور انځور جوړ کړئ. کور انځور معنا ده چې ستا کوم یو انځور وي پروفایل باندې لګېدلی وي، د هغې وروسته چې بیا بل انځور لګېدلی وي هغې کې ستاسو خپل معلومات وړاندې کوئ یا نور څه کوئ، هغه انځور تاسو څنګه جوړولی شئ. نور څوک به هم درته ښایي، خو موږ انشاءالله ډېر په اسانه او ډېر په دقیقه طریقه درته ښایو او ډېر زبردسته طریقه باندې درته ښایو. انشاءالله ډېر په زړه پورې انځور به تاسې جوړوئ له نن نه وروستو. د دې په اړه به نور ډیزاینونه هم در سره شیر کوو. نن په یو ډیزاین باندې موږ کار کوو او هغه تاسو سره شیر کوو چې څنګه د کور انځور جوړیږي او هغه هم فعلا د ټویټر لپاره جوړوو، فیسبوک لپاره، انستاګرام خو ګوره انځور نه لري خیر، همدغه شان د سوشل میډیا نور چې کوم وي، یوټیوب شو، د واتساپ بي چې ورته وایي هغه شو، او همدغه شان نور چې هر شي لپاره د کور انځور جوړیږي هغې په اړه به هم تاسو سره په نورو ویډیوګانو کې معلومات شیر کوو. فعلا د ټویټر لپاره د کور انځور باندې موږ کار کوو. همدغه شان موږ له دې لپاره سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل د ګرافیک ډیزاینینګ لپاره، او همدغه شان زموږ د ټویټر په اړه هم د ګرافیک ډیزاینینګ زده کړې لپاره فالو کړئ چې لینک یې لاندې په ډسکرپشن کې دی. همدغه شان زموږ د ټیلیګرام ګروپ هم در سره جوین کړئ، هلته اکثر موږ د ګرافیک ډیزاینینګ تاسو سره نشروو او همدغه شان لینک د هغې هم په ډسکرپشن کې دی. راځو وخت مو نه نیسو، په ویډیو باندې شروع کوو. د یوټیوب، فیسبوک، انستاګرام لپاره د کور انځور چې یعنې دغه انځور درته ښیو یو بیلګې په ډول. دغه انځور څنګه جوړیږي یا دا شو یا د فیسبوک لپاره شو، مثلا هغه هم درته وښیو. فیسبوک لپاره یعنې دغه انځور، او یا د انستاګرام لپاره هغه هم درته وښیو که انستاګرام هم انځور نه لري، انستاګرام هم انځور نه لري، او یا همدغه شان د بزنس واتساپ لپاره کوم انځور کارول کیږي. دغه درته ښیو چې چېرته جوړیږي او څنګه جوړیږي. تاسې به راشئ دغه اپلیکیشن یاد وساتئ، دغه نوم مو هم یاد وساتئ، شکل هم یاد وساتئ. تاسو څنګ کې هم دغه وینئ او دلته هم درته پیری موږ لاس ایښی دی. دا اپلیکیشن ته تاسو به ور داخل شئ. موږ دغه یو باندې تاسو لپاره مخکې له هغې چې شروع پرې وکړو تجربه مو پرې هم وکړه څو تاسو لپاره موږ په اسانۍ سره وښیو. تاسو به سرچ کوئ، لکه تاسو سره به دغه شکل راشي، دا شکل درته راشي، تاسو به دغه ځای کې سرچ کوئ ټویټر. مثلا موږ به ټویټر لپاره یو انځور جوړ کړو. تاسو چې هر څه لپاره جوړوئ هغې لپاره مناسب انځور تاسو سرچ کوئ. موږ فعلا ټویټر لپاره جوړوو، تاسو د پوهونې لپاره ټویټر به سرچ کوئ. موږ سره دغه دی چې ټویټر مو سرچ کړو، تاسو سره به دغه اشکال راشي، دغه وینئ، ډېر بالا پریمانه اشکال دي، تاسو دغه وینئ. مثلا له دغه نه موږ یو انځور خوښوو، دغه موږ په دې باندې کار کوو. تاسې اوس وینئ موږ سره دغه انځور راغلو. غواړو موږ په دې ډیزاین کې د ټویټر کور انځور جوړ کړو. څنګه به کوو؟ تاسې دا انځور غواړئ دا ورته بدل کړئ، انځور باندې ګوته ووهئ او بیا دغه ځای ووهئ ریپلیس. چې وموهل تاسو سره به د خپل د ګیلرۍ انځورونه درته راشي. مثلا زه اوس له دغه ځای نه ورته یو انځور انتخابوم. فرض که زه ورته کوم انځور انتخاب کړم، ما ورته دغه انځور انتخاب کړو او مو کتو هغه راغلو. غواړم دله ګوډوګې کړم او بل انځور هم ورسره کړم. د شاته چې کوم دغه سور رنګ وینئ دغه دا تر نږدې کړم. دغه سور رنګ چې تاسو کوم وینئ دغه دا سور رنګ دغه دا د انځور سره په بیکګراوند د انځور شاته یعنې دغه ښه ښکاري. مثلا د موږ د انځور شاته په دې ډول داسې راوستو، داسې مو راوستو او څو لږ ښه راشي، او لاندې مو هم داسې لږ غټول غواړي. وینئ په دې ډول ډېر ښه راغلو. او دغه انځور اوس موږ کپي کوو، غواړو دوه انځورونه کوو. څه به کوو؟ دا انځور ووهئ او دغه بر سر کې دغه نشان وینئ، دا د کپي نشان دی. وموهلو اوس دوه انځورونه شول. وینئ اوس دغه انځور به دلته ولګوو او دا انځور به موږ بل انځور به د دې په ځای ورته راواخلو. څه به کوو؟ ریپلیس. تاسو ځای وپېژنئ، دغه ځای مې ووهلو، ریپلیس به ووهئ. تاسو سره دغه ځای کې نور انځورونه راشي. فرض که زه ورته ملا عبدالسلام الحنفي انځور درته راغلو، تاسو دا وینئ حفظه الله، دغه دی ډېر ښه راغلو. اوس دې انځور لپاره هم باید دغه ډول دغه سور رنګ چې تاسو وینئ دغه ډول سور رنګ ورته ورکړو. څنګه به کوو؟ دغه سور رنګ ووهئ
سور رنګ نه ووهل شو، اوس انځور ووهل شو. دغه بره سر ته بیا لږ نور رانږدې کړئ، دغه سور رنګ ووهئ، وینې اوس سور رنګ ووهل شو. چې ووهل شو دغه موږ بیا کاپي کړو، کاپي مو کړو 2 ځله راغلو، دا به موږ لاندې راولو، دغه ځای کې به یې داسې ولګوو او اوس به دغه انځور موږ د دغه سور رنګ دا به د انځور شاته بوځو. څنګه به یې بوځو؟ سیخ داسې لاندې وګورئ، داسې چې راشئ د اخري سر ته دغه 3 ټکي به ووهئ. چې ومو وهل دغه ځای ووهئ، دغه ځای دا ووهئ او مو کته د انځور شاته لاړو او که مو بیا دغه ځای ووهلو د انځور د پاسه راځي. که مو دا ووهلو د ټولو د هر شي لاندې ځي، تاسو اوس وینئ د هر شي لاندې لاړو، حتی دغه سپین کرښې چې وي د هغې لاندې هم لاړو. که نه غواړئ بېرته د هر شي د پاسه راولئ بیا به دا ووهئ، او که نه فقط یو شي لاندې بوځئ دا به ووهئ. وینو اوس صرف د هغه لاندې لاړو، غواړو موږ د هر شي لاندې بوځو، وینو د سپین لیکنې لاندې هم لاړو. اوس به دا لږ په میزان ورسره برابر کړو د انځور سره. څنګه برابرېږي؟ په دې ډول تاسو وینئ بالکل برابر شو. مثلا ښه شو، صحیح شو. اوس دغه سپین لیکل موږ تر نه راخلو، لږ یې دغه ځای کې لګوو څو ښه راشي. تاسو دا هم ولیدو. اوس دغه لیکل چې کوم دي دغه لیکل تاسې ایډیټ کړئ. لیکل مو ووهل یو ځل 2 ځله، تاسې دلته خپل نوم ور ولیکئ. مثلا زه ور لیکم الحسیني 313 ټویټر ور لیکم اکاونټ، دغه دم ور ولیکل. اوس د لیکل لږ اوږدوم څو ښه راشي. وینئ ټویټر هم غواړم چې بره راشي، ټویټر هم بره راغلو. وینئ اوس د لیکل ډېر غټ شول، زه به څه کوم لږ به یې وړکم، د کوچ نه به یې ونیسم، داسې به یې وړکم، لږ به یې لاندې راولم. تاسو ته وینئ دغه لیکل تاسې په پښتو هم ور لیکلی شئ. فرض که دغه زه په پښتو ور لیکم، وبه یې وهئ، دغه ایډیټ لاندې چې کوم دغه د کیبورډ نشان دی دغه دا به ووهئ، دلته به ور ولیکئ مثلا الحسیني ټویټر نه بلکې په پښتو ور لیکم ټویټر پاڼه، دا مې ور ولیکل. اوس غواړم دې ته فونټ بدل کړم، ځکه چې دغه ډېر ساده فونټ دی، غواړم د فونټ ورته بدل کړم، لږ بیا راته خوا هم کړم، فونټ ورته بدلوم له دغه ځایه. تاسو دا فونټ وینئ، فونټ مې ووهلو. چې مې ووهلو زه لاندې ګورم د ټول د عربي فونټونه دي، انګریزي فونټونه دي، دغه د عربي فونټ مې ووهلو. تاسو وینئ هلته فونټ ورته بدل شو. دغه فونټ زه وایم چې خوښ مې دی. لږ به یې غټ کړم، بلکې لږ به یې غټوم، یې د کونج نه به یې ونیسم، بره به یې کش کړم. تاسو اوس ته ولیدو، جوړ مې کړو او دغه ځای کې خپل یوزر نیم ورکوم. دغه ځای تاسو وینئ یوزر نیم ورکوم، لیکل مې ووهل، لاندې بیا راځم د کیبورډ وهم ایډیټ، یوزر نیم مې دی الحسیني 313. تاسو ته وینئ دغه زما یوزر نیم شو. دا څه شو؟ زمونږ د ټویټر چې کوم کور انځور دی هغه جوړ شو. بلکې موږ بل شی دغه رنګونه سره دي، دغه هم باید موږ د ټویټر رنګ ورکړو. ټویټر چې کوم رنګ دی سور رنګ مې ووهلو، سور رنګ مې یو ځل ووهلو، دغه دی کلر، لاندې تاسو دا وینئ کلر مې ووهلو او دغه ځای کې موږ دغه ځای ته راځو، دغه وهو. د ټویټر رنګ څنګه دی؟ دغه ډول دی. وینئ دغه لاندې تاسو د رنګونه وینئ، دا د ټویټر رنګ باندې ودروئ. دغه بالکل د ټویټر رنګ سره تقریبا برابر دی. موږ دغه ووهلو او بیرته یو سټپ په شا لاړو او بل رنګ هم دغسې ووهئ، د کور دغه رنګ ووهئ، دغه رنګ چې کوم نشان دی کلر چې وموهل، تاسې بیا دوباره اړتیا نشته چې تاسې بیا په هغه ډول ورته خوښوئ، دلته درته تیار راغلو. تاسې دا رنګ وینئ، دا مې ووهلو او بیا مې ووهل چینج آل، یعنې ټول سره رنګونه غواړم په دې رنګ کړم، څه به وکړم دا به ووهم. وینئ ټول سره رنګونه څه شول؟ هغه ډول شول. اما دغه رنګونه چې کوم دي دغه دا نه شول، دا به مونږ یو ځل بیا کړو. یو ځل مې وهم دغه سور رنګ ووهلی شو. چې ووهلی شو بیا به کلر ووهم او دغه ځای به ووهم، چینج آل به ووهم. وینئ ټول رنګونه څه شول؟ بدل شول. بالکل صحیح شو. غواړم بیکګراوند ته هم یو انځور چې کوم د دې شا طرف دی دغه، یعنې ټول یو انځور دې ته هم ورکړم. څه به کوم؟ په دغه ځای باندې به کلیک کړم او دا کرښه راته په ټول انځور باندې راتاو شو. تاسو د کرښه وینئ، دا شنه کرښه څنګونو ته هر په ټول انځور باندې راته راتاو شوه. څه به کوم؟ ریپلیس به ووهم. بیا به دلته تاسې داسې انځور مه ورکوئ لکه دا غټ انځور شو یا دا انځور شو. داسې انځور ورکړئ چې هغې وړوکی وي او ښه ورسره راشي. دې سره غټ انځور چې وي لکه دا انځور دا ورسره ښه نه راځي. دې دپاره تاسې په کار ده چې وړوکی انځور ورته وګورئ. موږ لږ لاندې ځو، وړوکی انځور ورته ګورو. فرض که
دغه انځورونه ورسره ډېر ښه ښکاري. دا انځور شو، دا انځور دا به ښه ونه ښکاري. دغه انځور شو یا دا انځور شو، دا ورسره ډېر ښه ښکاري. فرض که موږ ورته دغه انځور راخلو، ومې وهلو، وینې ورته راغلو. اوس دغه انځور چې تیز وي ښه نه ښکاري. موږ به څه کوو، لږ به داسې راشو، سیخ چې داسې راشي، دغه ځای تاسې وینئ، دغه ځای دا علامه او دا هر څه یاد وساتئ، دا ووهئ او دغه انځور لږ پیکا کوئ. څنګه دغه دی پیکه شو، تاسو ولیدو. اوس ښه راځي، اوس ښه ښکاري. او زه پیکه شو، دغه ځای ووهئ. تاسو د ټویټر چې کوم هم انځور ورته فوټو ورته وایي یا د کور انځور چې موږ ورته پښتو کې وایو، هغه څه شو، جوړ شو، بالکل تیار شو. نور هم پکې څه لیکل اضافه کوئ، یو څه پکې اضافه کوئ. مثلا موږ دلته د ټویټر د لوګو اضافه کوو، چې ټویټر کومه لوګو ده هغه اضافه کوو. څه به کوو، دغه ځای ووهئ، دغه ځای ومې وهلو او دلته اوس یو ځل دغه ځای وهم، دغه د زړونه او د نشانونه چې کوم دي دا نشانونه مې ووهل. چې مې وهل تاسې ورته دلته بیا سرچ کړئ ټویټر. تاسو لپاره به سرچ کړم، ولو که ما سره دلته شته او دغه هم سره لیکل دي، تاسو لپاره به سرچ کړم، ورته ولیکم ټویټر. ټویټر مې ورته ولیکل، دلته راته راغلو او ووهلو، ومې وهلو. تاسو دا وینئ. زه به څه کوم، که دغه ورته انتخاب کړم، دغه رنګ هم دغه ډول دی، د دې رنګ هم دغه ډول دی، ښه به ونه ښکاري. غواړم داسې رنګ ورته انتخاب کړم چې هغې سره میچینګ لکه هغې سره فرق وشي د هغې، نو څه به کوم، دا مې ووهلو، ومې وهلو. دلته راغلم، دلته مې ولګولو، غټ دی بد ښکاري، لږ یې وړوکی کوم ښه ښکاري. تاسو دغه هم ولیدل وشو. او له دې پرته تاسو نور هم څه ور اضافه کوئ، لیکل ور اضافه کوئ، دغه بیا ووهئ او داسې لږ دې طرف ته راشئ، وینئ ټیکسټ دغه لیکل دي، لیکل مو ووهل. دلته بیا تاسو ډیزاینونه هم درکړي دي. په دې ډیزاین کې تاسو کوم لیکل غواړئ، عربي هم شته، لاندې د عربي ډیزاینونه درته رابشي، عربي ډیزاینونه هم شته، د انګریزي ډیزاینونه هم شته. تاسو په دې کې خپل ډیزاینونه ځان ته انتخاب کولی شئ. هر ډول لیکل تاسو غواړئ هغه هم کولی شئ. که نه تاسې کوم انځور ور اضافه کوئ، بیا به هم همدغه ځای به ووهئ. دغه ځای چې کوم دی د کیمرا ګیلري، وینئ دغه ګیلري به ووهئ. تاسو دلته بیا دغه انځورونه راځي، کوم انځور ور اضافه کوئ هغه هم ور اضافه کولی شئ. دې په اړه به مونږ نور ویډیوګانې هم جوړې کړو او نور معلومات به هم د دې په اړه درته وړاندې کړو انشاءالله. تاسې هغه څنګه کولی شئ، هر شی به د دې په اړه مونږ درته وښیو. تاسو مونږ تعقیب کړئ او د وخت نور ویډیوګانو لپاره هم مونږ تعقیب کړئ. مونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دغه انځور څنګه سیو کیږي، په ګیلرۍ کې دغه دی، دغه بر سر کې تاسو دا وینئ، دا به ووهئ. تاسو دلته راشي چې په پیسو باندې دغه انځور سیو کوئ که نه فری، موږ ورته چې فری سیو کوو، دا به ووهئ. تاسو انځور اوس روان شو. بس همدغه اسانه طریقه وه د کور انځور د جوړولو. تاسې هم کولی شئ په دې ډول اسانه انځور جوړ کړئ. اوس موږ ځو ګیلرۍ ته، تاسو دا وینئ زموږ انځور جوړ شو. دا موږ وړاندې جوړ کړی و، مخکې مو جوړ کړی و، څو تاسو ته په اسانه بیا در وښیو. بس همدغه شان ویډیوګانو لپاره موږ تعقیب کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زموږ د ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ، زموږ د ټیلیګرام ګروپ هم جوین کړئ. اکثر موږ هلته انځورونه او ډیزاینونه درلیږو، له هغه ځای نه تاسو اخیستی شئ. او باقي مو ته سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. او په اخر کې دا خبره ضرور کوو چې زموږ له دغې نشراتو غلطه ګټه مه پورته کوئ. له دغې نه اسلامي دین مبین اسلام ته ترې ګټه پورته کوئ، وطن ته ترې خدمت وکړئ، خپل قام او ملت ته ترې خدمت وکړئ. که مو فسق او فجور ته ترې خدمت وکړو، موږ له تاسې د قیامت په ورځ بري او بیزاره یو. د خدای په نزد ستاسو غاړه بنده ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.